السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به ملګرو زه ورماچی یم او دا وخت تاسو ګورئ میدان ټي وي یوټیوب چینل کوم ملګرو چې زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ورسره پریس کړئ د نوي ښایسته ویډیوګانو دپاره. په تمنیل باندې مې کتلې وي چې یاره داود شاه پاک رسېدلی، داود شاه مړ شو، داود شاه په ساحل کې دی، مختلف قسمه خبرې چې کوم دی په سوشل میډیا باندې روانې دي. یقینا تاسو به کتلي وي چې یاره ډېر زیات ټرینډ او ډېر زیات وایرل شو د دوی دا خبرې. داود شاه تر اوسه پورې لا بېهوشه دی، هېڅ پته یې ونه لګېده. نو یاره واقعي چې داود شاه کوم دی مړ دی، نو په دې ویډیو کې سره د هغه ټول تفصیل شیر کوم چې یاره داود شاه په کوم ځای کې دی، څنګه چل ورسره وشو. ځکه چې پکار ده د هغوی خو ویډیوګانو ته تیار ناست وي، نو دا ویډیو راسره پوره ګوره جي یو 2 منټ هم دله خرابوم. خو کوم ملګري چې نوي خبره، ډېر ملګري په وټساپ د لارې باندې تپوس کوي چې یاره د داود شاه څنګه چلو شو، داود شاه وفات شوی دی. ځکه چې د داود شاه بله ویډیو سره نغله څنګه یې تاسو له پته د داود شاه صاحب باندې ډز وشو. د ډز نه وروسته چې کوم دی هغه هسپتال ته ویوړی شو او په هسپتال کې هغه مطلب د علاج دپاره داخل کړی شو په هسپتال کې دی. بیا د هغه تاسو له پته چې هغوی په ډنګ باندې حیران دي، مطلب چې سیره څه چل کېږي نو ډایرکټ د وخت سره اپډیټ ورکوي. هغوی مطلب دا دی د وخت سره چې کوم دی اپډیټینګ ورکوي چې یاره څنګه چلو شو، څنګه نه دی شوی او څه حالات شو. نو خلک به دغې کشمکش کې دي چې یاره د داود شاه غواړو پته ونه لګېده. نو بېشکه تاسو له پته وي چې یاره ډز پې شوی دی په هسپتال کې پروت دی لا. نو موږ هم دا حیران یو چې یاره د هغه څنګه چلو شو. ښځې دا په چغو چغو باندې جاړي. نو ملګرو له خوا ځای دی چې یاره وفات شوی نه دی، لا ژوندی دی. خو زما څومره خیال دی لا تر اوسه پورې لا په هوش کې به نه وي راغلی. حیران یم والله لګېدلی په خپه باندې او لا دومره بېهوشه دی لکه سړی چې مطلب په دې ځیګره باندې نه هلس ډزه ولګي، الله مکه. نو د هغه چې کله نوي اپډیټینګ راشي مطلب دا دی هغه به په خپله ویډیو کې مطلب یو ویډیو به وکړي، هغه ویډیو به راشي انشاءالله هغې باندې هم بحث کوو چې یاره اوس دی څنګه دی، اوس څنګه راغی څنګه رانغی. دا ټول تفصیل به انشاءالله موږ ستاسو سره شیر کوم د دغه میدان ټي وي د یوټیوب د لارې نه. نو کوشش کوئ انشاءالله ملګرو چې یاره د بلې ویډیو په تمه باندې اوسئ. خو ډېر ملګري وایي چې یاره وفات شو ځکه چې څه خبرې رانغی. نو نه وفات شوی نه دی، خو زما څومره خیال دا به د دوی خپل یو گیم وي، خپل یو گیم به یې ځکه چې یاره دومره ورځې وشوې او هغه بیخي هډو خبرې ونه کړي. نو ویشتیا شوی په خپه باندې، خوله خو یې بلکل روغه ده او نور خو هغه له چلونه ورځې ډېر زیات. نو انشاءالله چې نوي څه اپډیټ یې راولو، نوي څه ویډیو وغیره دا چې رالو، نو انشاءالله ستاسو سره بیا ضرور شیر کوو. او تاسو له به پته وي چې یاره ښځې لګیا د جړاګانې کوي چې یاره موږ سره پیسې نشته، موږ سره دا نشته، موږ سره امداد وکړئ، دا د مکر جړاګانې. نو دا د ډرامو د فیلډ سره ریلیټډ خلک دی، مطلب دا د ایکټینګ چې کوم دی ډېر زیات په اسانه باندې کولی شي. اوس مطلب الله علیم دی په دې باندې چې یاره دا د دوی ایکټینګ دی، د جړاګانې چې کوم دي. خو زما پوره یقین دی چې یاره دا د دوی ایکټینګ دی. ځکه چې ایکټینګ نه وی نو داود شاه به کیمرې ته مخامخ شوی او که نه په هسپتال کې دومره ټایم وشو هغه مطلب سترګې ونه غړولې چې یاره څنګه چلو شو. زه په هوش کې رالم، زه برابر یم ستاسو په دعاګانو ستاسو په خیرو باندې بد شوم. مختلف قسمه خبرې ځکه خلکو ته خیرې ډېرې کړي دي، دعاګانې خو ته چا نه دي کړي. او زما چې څومره خیال دی د خلکو دا خیرې کیدای شي لګېدلې هم وي، ځکه چې تر اوسه پورې د سړي چې کوم دی لا پته ونه لګېده. نو ملګرو ژوندی دی، لا وفات شوی نه دی او باقي فیصله په تاسو چې تاسو له څه دوا کوئ، د وفات کېدو که د ژوند پاتې کېدو. نو په تاسو باندې موږ پرېږدو. خپله رایه زموږ سره کمنټس کې ضرور شریک کړئ. ډېره زیاته مننه.